منظري بابا ته د مزار ته چې کله مونږ ور داخلېدلو نو دلته کې چې کوم دی مونږ څه ناشنا شانته کې هر څه ولیدل او د دې ولاګز پوره حصې وګورئ بیا به په دې ولاګز باندې پوره ورسئ. نو د دې ځای نه زمونږ د ولاګز درېیمه حصه شروع شوه په کم کې چې مونږ منظري بابا ته روان یو او د چیلنج پوره 12مه ورځ ده. نو کله مونږ دې محلې ته را داخل شو دلته مجید صاحب ته کال وکړو هغه ویل چې بالکل زویه تاسو رالې مونږ وتل او بالکل مونږ را ورسېدلو. بس ډایرکټ دې کور ته را داخل شو خپل مشینان هم پکې مزیدار شانتې کې کوز کړ چې مخامخ پرې 2 کمرو کې تاسو لیدلی شئ. الله پاک دې ورله نصیب کړي دا د یو مسافر رور کور دی چې ډېر زیات مزیدار دی او ډېر زیات خوندور دی. نو په دې ځای کې زه پر سیړو باندې زر تر زره په منډه باندې وختم او زما هغه 2 ملګري بره ختي وو. نو تاسو لیدی شئ چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار دی. خو د دې نه پس ورته ما ویل یاره تاسو راکوز شئ ځکه چې مونږ به منظري بابا ته هغه چکر هم وخو ځکه چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار ځای دی. نو هغوی راته ویل چې بالکل بېغمه شه. بس د هغه ځای نه چې کوم دی مونږ د خیر سره په پیادهګانو کې نه بلکې په لوډر کې راوختو واپس را روان شو. خو د دې ځای چې کوم روډ نو ډېر زیات خراب شوی او پته نه لګي چې ولې ډېر زیاتې دوړې وي. خو مونږ ویل پرېږدوئ ځکه چې اخواته دې خواته م غرونه وکتل نو ډېر زیات هم دا روح خوشحاله شو ځکه چې ډېر زیات ښکلي او ډېر زیات مزیدار په نظر راتلل. خو چې اوس مونږ کله منظري بابا ته ور داخل شو پته نه لګي چې هغه ځای به څومره ښکلی او څومره مزیدار وي. تر دې چې مونږ د منظري بابا ته راورسېدو مخامخ هم لوډر ودراو. نو دا 2 زمانه مخکې زه ورپسې شاته ورپسې وم چې د مخامخ چوپال کې یو کټ پروت دی که چا هم لیدلی نو ډېر زیات غټې خپې دي. په دې خوا مې چې وکتل نن د زیارت ورځ او نن چې د جمعې په شپه په دې کې ډېر زیات رش خو دلته پکې نن رش نه و ځکه چې ماښام نه به رش شروع کېږي. بس دلته کې مونږ د منظري بابا ته راللو تاسو لیدی شئ چې دا د منظري بابا چې کوم مزار دی نو هغه دی. اوس په هغې ته مونږ ور داخل کېږو تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله ډېر غټ غټ اوږده اوږده قبرونه دي. تاسو مونږ ته په کمنټس کې ووایئ چې دې ته څوک څوک دننه ور داخل شوي هغه راته ووایئ چې پته نه لګي دې کې دا مخامخ 2 غټ قبرونه دي اخوا سره د ماشومان هم دي. د دې ځای نه مونږ واپسي وکړو په دې غټو غټو اوږدو سیړو باندې ښکته راکوز شو چې نور کسان پکې هم لګیا چا ځان له ټیک ټاک یې جوړولی چا ویډیوګانې. بس د هغه منظري بابا نه چې مونږ کله واپسي وکړله نو تاسو لیدی شئ چې مونږ په دې ښکلي په دې مزیدار ګیرونو کې ګیر چاپېره تاویدو را تاویدو د خپل کور طرف ته را روان شو چې مخامخ غرونه ماشاءالله سپرلی او زمونږ علاقه په دې سپرلي کې ډېره زیاته ښکلې او ډېره زیاته مزیداره ښکاري. د دې ځای غرونه چې کوم دي نو ډېر زیات شنه شوي او ډېره زیاته مزه یې کوله. خو په دې لار کې د تریشر په دې وجه ولاړو چې زمونږ علاقو کې نن سبا غنم زیړ شوي دي مطلب پاخه شوي دي نو په دې وجه پکې تریشر نن سبا چلیږي. تر دې چې مونږ د هغه ځای نه مکمل راووتو د کوټ منظري بابا ته رانږدې شو مطلب کوټ بازار ته رانږدې شولو. د دې ځای شنو غرونه تاسو لیدی شئ روډونه موډونه چې ډېر زیات خوند کوي او ډېره زیاته مزه کوي. خو په دې ځای کې تاسو چې کله مونږ د هغه غټې چړیا ته راورسېدو چې په کوم ځای کې هغه شنه غرونه شروع شوي دي نو دلته کې ډېرې زیاتې یخ یا هواګانې ما دې ملګرو ته ویل یاره دا روډ یې لږ خراب دی ګنې نور ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار ځای دی. هغوی راته ویل چې بالکل یار ډېر شنه غرونه دي او ډېر زیاته خوند هم کوي. نو هغوی ته مونږ ویل تاسو د دې سفر نه څه مزه اخلئ او که نو هغه مونږ ته ویل چې او که نه بالکل مونږ ترې مزه اخلو. نو هغوی پکې دغه یو ځای کې کوز شول او خپل یې څه ډېر تصویران او ډېر ویډیوګانې هم جوړې کړلې. تر دې چې مونږ هغه باز سر ته راورسېدو د کوم ځای نه چې دا لاندې کلی ډېر زیات ښکلي سیندري ورکوي او ډېر زیات مزیدار او ډېر زیات خوندور ښکاري. خو مخامخ چې پکې کم ګاډي او کم ګیرونه راتلل نو دا شی زما ډېر زیات خوښ دی. مطلب څوک چې ملکنډ ته تلي هغه شانته کې ګیرونه او هغه شانته کې اوږده اوږده غرونه. خو خیر د ملکنډ خبره خو بېله دغه خو ډېر لاجواب دی خو د دې ځای هم څه تعریف کم نه دی. ډېر زیات مزیدار او ډېر زیات ښکلی ځای دی. دې ځای ته چې څوک هم راغلي نو هغوی مونږ ته لازمي کمنټس وکړئ چې آیا دا لار تاسو لیدلې ده. بلکې دې اوږدې چړیاله چې کله مونږ رالو نو دې ملګرو ته ما وویل ګورئ زه وږی شوی یم اوس تاسو لږ تیز ځئ چې مونږ کلي ته ځان ورسوو. نو هغوی راته ویل د اوسه پورې چې په سفر باندې روان وي منظري بابا ته خو ډېر زیات ښکلی ډېر زیات خوشحاله او ډېر زیات حیرانه وي. نو ما وتل په هغه ټیم خوشحاله او حیرانه زه کوم چې مونږ منظري بابا ته روان وو. اوس هم ترې واپسي کړی نو اوس مې زر تر زره کور ته ورسوئ. نو هغه راته ویل بالکل بېغمه شه. دلته کې چې کله مونږ د پلون او ته راورسېدو نو تاسو لیدی شئ چې ډېر ښکلی مزیدار غټ نیر دی. نو ما ویل چې یاره زه خو اوس د خیر څه کلي ته رانږدې شولم اوس مې هېڅ پروا نشته او د خیر څه اوس په کور ته ځان ورسوم ښه مزیداره به روټۍ وخورم. نو چم چې زموږ د منظري بابا غونډ سفر کتلی کمنټس کې وایي ختم به کړو دلته ولاګز ملاویږو را روان ولاګز کې. الله حافظ.